کوټه کې پر پولیسو چاودنه د 28 کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ شوی دی. د کابل غږ مینوالو سلامونه او ښې چارې په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت جامې مو وطن وي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکزی کوټې ښار په فاطمه جناح سړک د پولیسو د غزمې پر یو موټر مرګونې چاودنه شوې ده. تر اوسه د دې چاودنې نوعیت نه دی معلوم شوی. لومړني ریپورټونه وایي د پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 25 کسان ټپیان شوي دي. سرچینې ویلي چې په وژل شویو کسانو کې د ځایي پولیسو یو پخوانی افسر اجمل خان سدوزی هم شامل دی. کوټه کې آزاد خبریال ویلي چې د چاودنې ځای د پولیسو لخوا کلابند دی او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د یادونې وړ ده چې بلوچستان کې د بیلتون پاله بلوچ وسلوالو پاکستانی طالبانو او اسلامي دولت داعش په ګډون بیلابېلې ډلې فعالې دي او وخت ناوخته د ورته بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. ګرانو لیدونکو د ورته ویډیوګانو او معلوماتو لپاره زموږ چینل کابل غږ سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ.